سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ اوسئ. هغه متل دی وایي تر څو چې رښتیا راځي دروغو به کلي کړنګ کړي اوسي. نن په دې خبرې کوو چې د دې درې کرکټرانو ګناه څه وه چې دې حالت ته ورسېدله او ولې کرکټ بورډ داسې احساساتي پرېکړه وکړه. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او حتی اسناد مې درته راوړي دي او دا اسناد د ډېر معتبره سرچینو څخه ترلاسه شوي دي او بالکل اسناد په واقعیت برابر دي او په آخر کې د دې ویډیو دغه ټوله اسناد تاسو ته په یو فایل کې جوړوم، په ټلګرام کې پرېږدم او د ټلګرام ادرس په یوټیوب کې د کلیوال پښتو دغه ویډیو لاندې تاسو چې ټلګرام لینک باندې کلیک کړئ او تاسو مستقیمه ځئ هغه فایل ته او ټول اسناد بیا تاسو هم سوای چې ولولئ او د هغه په اساس باندې تاسو فیصله کولی شئ چې ګناه د کرکټ بورډ ده او که د دې ځوانانو ده. اضافه خبرې نه کوم، مستقیمه ځو پر اسنادو، پر شواهدو او ټول خبرې تاسو ته سپینوم او انشاءالله چې ستاسو قناعت به هم حاصل شي. ځو موضوع ته ځو. کیسه په اصل کې د دغه ویب سایټ څخه شروع شوه. ویزډن یو ویب سایټ دی چې دا د کرکټ خبرونه نشروي. د دې دپاره چې د دې ویب سایټ اعتبارتیا زه معلومه کړم، زه اول کې ولاړم د دې سایټ معلومات مې وکړ چې دې سایټ ته څومره ترافیک هره ورځ کې راځي او یوازې په تېرې میاشتې کې د 2 میلیونه کسانو دغه ویب سایټ څخه لیدنه کړې وه. یعنې مطلب دا دی چې دا ویب سایټ معتبره ویب سایټ دی او د کرکټ کوم خبرونه چې کوي دا خبرونه هم د اعتبار وړ دي چې 2 میلیونه کسان یې په هره میاشت کې تعقیبوي، نو خامخا دا ویب سایټ قوي دی. اوس راځو پر اصل موضوع باندې. څو میاشتې وړاندې دغه ویب سایټ یوه لیکنه نشر کړه چې آی سی سی خپل ټوله 12 فل ممبرشپ ټیمونو ته هر ټیم ته 44 میلیونه ډالره پیسې ورکړې او دلته چې تاسو وینئ دلته لیکلي دي چې ډیوایډډ ایکولي، یعنې دا په مساویانه ډول تقسیم شوي دي. یعنې مطلب دا دی چې ټیمونو ته هم دا خبره دا پیسې ټیمونو ته رسېدلې دي چې ډیوایډډ چې ای ډي ورته ورکړو دا شوي دي خبره. او څو 44 میلیونه ډالره پر ممبر، یعنې هر ممبر ته 44 میلیون ډالره ورکول شوي دي. دا 44 میلیون ډالره په کوم اساس ورکول کیږي؟ زه ولاړم د نن خپل د همکارانو سره د کرکټ تحلیلګرانو سره مې دا خبره شریک کړه. دوی ویله چې په دغه اساس باندې دا پیسې ورکول کیږي. دا هغه پیسې دي چې آی سی سی یو کرکټ بورډ ته ورکوي. دا په مثلا دا 44 میلیون ډالر چې ورکړي دي په دې 44 میلیون ډالر کې چې دې په حاصل کې څو برخې شامل دي. په لومړی قدم کې د کرکټرانو معاش، په بل قدم کې باید زیربناوې ځان ته جوړ کړي چې سټیډیومونه دي او نور کوم ضرورتونه چې هر کرکټ بورډ ځان ته لري پر هغو باندې سرپانګونه وکړي. او په دریم قدم کې هر کرکټ بورډ باید نوي ځوانان وروزي تر څو په راتلونکي کې د کرکټ دپاره ځای ناستې وشي. دا هغه مهم برخې دي چې هر کرکټ بورډ باید چې د آی سی سی څخه پیسې ترلاسه کوي په دغه برخو باندې وویشي. په بل قدم کې راځي چې دغه ټولو پلیرانو ته باید په هر څو وخت کې ایونټونه دایر شي، معلومات ورکول شي او دوی دپاره محفلونه دایر شي. دا ټوله دي. دا جنجال پر څه شي راغلی دی؟ جنجال پر دې باندې راغلی چې کرکټ بورډ هر کال 2 ځلې یعنې پر هر 6 میاشتو باید آی سی سی ته معلومات ورکړي. آی سی سی ته معلومات ورکړي چې دغه پیسې دوی چیرې مصرف کړي دي او د دې معلوماتو پر اساس د کرکټ بورډ ټوله هغه لوړ رتبه ټاپ منیجمنت چې ورته ویل کېږي، ټاپ منیجمنت او ورسره ټول هغه د کرکټ غړي کرکټران چې دي دوی باید یو اګریمنت او یو تاییدي یو سند ورته داسې ته ورواستي آی سی سی ته. آی سی سی ته باید هر 6 میاشتې یو سند واستول شي چې موږ ټاپ منیجمنت هم د دغه پیسو د ویش او د مصرف څخه رضایت لرو او بعضې کلانو هم رضایت لري. بعضې کلانو باندې اوس دغه د اګریمنت نوم یې ایښی کانټراکټ، یعنې
کرکټ بورډ وایي چې هر کال هر میاشت دوی په دغه اګریمنټ نوم یې خلکو ته ایښی دی چې موږ د بازیکنانو سره کانټراکټ کوو چې دوی باید کانټراکټ امضا کړي چې موږ ملي لوبو ته استو. په اصل کې دا کیسه دروغه ده. کیسه دا ده چې دوی د آی سی سی دپاره باید پلان واستي. اوس زیاتره کرکټران چې دي د دې سره موافقه نه لري، خو بعضې کرکټران د دې لپاره چې خپل هغه عزت وساتي او په دې جنجالو کې ځان ښکیل نه کړي، دوی دغه اګریمنټ د دوی سره لاسلیک کوي چې په دغه 44 میلیون ډالر معلومات باید آی سی سی ته مصرف یې تیر کړي او آی سی سی چې دغه ټاپ منیجمنت او د نور برخې خوشحاله وه. آی سی سی به په هر څه وخت کې یو هیات راستي، دوی هم هیات یو رقم غولوي، خو خبره خلاصېږي. خو اصل موضوع چې ده کرکټران او ټاپ مدیریت باید دا خبره وکړي. اوس موضوع دغه ده چې دغه 44 میلیون ډالر چې دلته اعلان شوي دي، د بعضې کرکټرانو مخالفت کړی دی چې وروره د دغه صفایي ماته راکړه چې دا 44 میلیون ډالر تا چیرې مصرف کړي. دا هر څه میلیون ډالر چې هر کال ته د داسې څخه اخلي، آی سی سی څخه اخلي، دا ته چیرې مصرفوي؟ په هر لیګ کې چې هر ځوان کار لوبیږي 40 سلنه پیسې ته اخلي، دا پیسې چیرې لوبیږي؟ او زه ټول کرکټران یو کال کېږي چې معاش نه لري، نه دې معاش ماته راکړی دی، نه د 44 میلیون ډالرو معامله معلومه ده، نه هم د کومې فیصدي چې ته د هر کرکټر څخه چې په لیګونو کې بازي کې دا اخلي. یعنې په کال کې ته نږدې 100 میلیون ډالر ته عاید لري، مګر د 1 میلیون عاید مصرف دې هم معلوم نه دی. اصل کې دغه 3 کسانو انکار کړی دی چې وروره دا تایید درته نه درکومه چې ته به آی سی سی ته ځي او ته به وایې چې او مجیب رحمان هم خوشحال دی، فضل حق هم خوشحال دی، نوید الحق هم خوشحال دی، راشد هم خوشحال دی، نبی هم خوشحال دی، ټول خوشحاله دي، پیسې خلاص وه، خبره خلاص. او په اصل کې دا یو کال کېږي چې دا کسانو ته معاش ورکول شوی نه دی. او د دې خبرې ټول معلومات د دغه کیسې ټولې تاییدي خبرې چې دي دا جعفر خان خپل په خبرې کې هم خپل په لیکنې کې هم کړي دي، مګر جعفر خان د دې 44 میلیون د کیسو خبره کړې نه ده. جعفر خان دا ویلي دي چې یو کال کېږي د کرکټرانو ته معاش ورکول شوی نه دی. همداسې نورې خبرې چې ډېرې خبرې پکې کېسته، مګر اصلي موضوع چې هغه هماغه 44 میلیونه ډالر دی او د دغه صفایي چې هر کال باید 2 ځلې آی سی سی ته ورکول شي، مشکل ټول پر دغه باندې دی. اوس د ناک خبره دلته په جعفر خان هم کړې ده چې ناکونه موږ ته نه راکوي. او دلته چې نن لاړم خپل همکارانو سره د کرکټ تحلیلګرانو سره ومې ویل چې دا کوم کرکټران چې په شخصي لیګونو کې لوبیږي د دوی څه قانون دی او څه مقرره ده. دوی ویله چې په حواله کې باید هر بازیکن ناک ولري. ناک یعنی څه؟ نو آبجیکشن سرټیفیکیټ، یعنی چې ستاسو کرکټ بورډ باید ستاسو سره مخالفت ونه لري چې ته په دې لیګ کې لوبیږي. دغه ناک چې دوی هلته نوشته کړی دی، ناک نو آبجیکشن سرټیفیکیټ دی. یعنی اول باید ته سرټیفیکیټ واخلې، وروسته تر هغه چې کرکټ بورډ معاهده وکړه، بیا کرکټ بورډ دا د آی سی سی یو قانون دی چې ملي لوبه چې کله کېږي، هغه کوم بازیکن چې په یو شخصي لیګ کې لوبیږي، هغه حق لري چې ولاړ شي خپل ملي لوبډلې ته ولاړ شي. یعنی دا دلته معلومات زه تاسو ته ټول پرېږدم. دغه ټول قوانین چې د آی سی سی دي دا ټول په ټلګرام کې تاسو ته پرېږدم. دا هم ولولئ، 44 میلیون ډالرو کیسه هم ولولئ، د بازیکنانو او د پیسې هم ولولئ، او کیسه په اصل کې خړه معلومیږي. زه نور نشینم، تاسو باید په شفر سره پوه شئ چې زه نه غواړم چې دغه یو کرکټ اداره ده دا د دومره مفسده او دومره ګډوډي کې راسي چې دا یو ملي لوبډله لرو او دا ملي لوبډله مو دومره مخ پر تباهي ولاړ شي. او څه معلومات چې ما د کرکټ بورډ څخه کړي دي، او دا معلومات هم ماته یو کس را لېږلي دي، او دوی ماته ویلي دي چې میرویس اشرف په دې موضوع کې نشته. ښه، چې میرویس اشرف په دې تصمیم ګیري کې نشته، نو بیا څوک دي په دې تصمیم ګیري کې؟ دا فیصله چا وکړه؟
دومره احساساتي فیصله چې ته ځوانان سره د ملي ځوانان سره ته اخلي سرنوشت باندې داسې لوبې کوي په ټول جهان یې هغې حوال ناماده کوي او بیا وروسته ته غواړې بیا دوی باندې ته بل وخت لوبه وګټې او دوی ویلي چې موږ ته ایمیل کړی دی چې ایمیل کړی دی هغه 3 نفر ایمیلونه ولې ته نه شریکوي ولې دې په اول ورځ کې شریک نه کړ چې دغه ایمیلونه دي او په دغه ایمیلو په اساس باندې موږ داسې په تعلیق راوړو ګوره کیسه څه رقم ده کیسه چې کله هم موږ دوه رقم محکمې لرو یو هغه کس چې د مثال په ډول دولت ته کار کوي او دولت ورته معاش ورکوي د دې خدمات ملکي په جمع راځي دا قانون خدمات ملکي په جمع راځي او د دې محکمه ځي هغه ښاري محکمه او ابتدایي محکمه او هغه محکمې ته ځي مګر کوم کس چې بیا دولت ته پیسې ورکوي د دې قضیه بیا تجارتي محکمې ته ځي او دا کس چې نن دا فیصله یې کړې ده دا فیصله په دې نه ده چې ته یو کس به په کرکټ بورډ کې ناست وي طبیعت یې ونه لګېدی بس په فیسبوک کې ولګي چې دا موږ داسې کړه دا باید محکمې ته ولاړ شي تجارتي محکمې ته باید ولاړ شي تجارتي محکمه باید په دې باندې فیصله وکړي چې ستونزه څه ده بیا وروسته د فیصلې دا خبر باید نشر شي تاسو بیل دي چې فیصله د محکمې څخه ولرئ بیل دي چې تاسو قاضي څېړلی وسي تاسو یو په دوه مستقیم راغلی په داسې کې د موضوع نشر کړه او په حاصل کې بیا په شک همدومره مرداریان او چټلیان نشته تر هغه باندې تاسو ولې دا خبرې پټوئ یعنې دا ملت به ته خبر نه اوسي ملت خبر دی ملت سترګې پټې اچوي پرېږد نه غواړي چې دغه کرکټ یو ملي د خوشحالي لوبه ده او د ځوانان خوشحالي د ملت خوشحالي موږ نه غواړو چې د حالات دومره خراب شي دا کومه فیصله چې هر یوه کړې ده دا فیصله ډېره مغرضانه فیصله وه او ډېر احساساتي فیصله وه او دا فیصله به ژر تر ژر واخیستل سي برته د آی پی ایل کې چې د دوی دا څه ځنډول شوی دی ناکونه ځنډول شوي دي برته باید ورکول سي او معذرت خواهي باید کرکټ بورډ وکړي چې یو سوی تفاهم شوی او موږ د دې ځوانانو څخه بخښنه غواړو دا 3 ځوانان هر یو حدوداً 3 لکه ډالر باندې په داسې کې لیګ کې په آی پی ایل کې لوبې کوي یعنی څه کم 1 میلیون ډالر موږ ته د افغانستان ته راوړي په دې 1 میلیون ډالر کې 2 لکه ډالر د هند هیواد ټکس کېږي بیا 8 لکه ډالر په 8 لکه ډالر کې 40% چې بیا تاسو ته راځي هغه 4 لکه ډالر یعنی 4 لکه ډالر د افغانستان خزانې ته راوړي او ته حق لرې دومره احساساتي لوبه به ورسره کوې یعنی دا د ماشومانو لوبه ده چې تاسو وګورئ اوله کې دا ستونزه د ظرفیت ده ستاسو د ادارې ده چې تاسو خپل په ادارې کې دغه تاسو نسئ جوړولی مدیریت نسئ کولی یعنی یو عادي موضوع تاسو نسئ حلولی خو مشکل حاصل کې هماغه دی هغه پیسو مسله ده بعضې کلان وایي تا د آی سی سي څخه پیسې ترلاسه کړي دي زما معاش راکړه کوم پیسې چې پاتې دي اسټاډیومونه په ولایتو کې جوړ کړه ورځه نور ځوانان په ولایتو کې وروزه ولې دا کارونه ماته نه کوي خو دا کارونه وکړه زه به تاسو تاییدي درکړم او تاییدي یوسه آی سی سی ته چې هم به ثواب شي هم به خرما شي چې ته ماته تاییدي نه راکوي او کار دې هم کړی نه دی پیسې ورکې دي یو کال کېږي چې ماته معاش راکول شوی نه دی نو زه به کوم اساس باندې زه تاته تاییدي درکړم دا کانټراکټ نه دی تاییدي ده تاییدي ده چې هر شپږ میاشتې هر کال کې آی سی سی د هر ملک د کرکټ بورډ څخه غواړي سریلانکا په همدې کې ولاړه زیمبابوې په همدې کې ولاړه ویسټ انډیز په همدې کې فساتو کې ولاړه د ممبرشپ څخه ووتی مه کوئ دا لوبه مه کوئ د دې ملت د سرنوشت سره لوبه مه کوئ که غلا هم کوئ یو څه غلا وکړئ نن مو زړه درد کوي او ډېر ځوانانو هم بغیر له دې چې معلومات وکړي چې کیسه څه ده ټولو لعنت په دې ځوانانو ویلو چې لعنت دې دا دی او دغه دی او دا دی سر خو په خلاص کوئ هلته کیسې نورې دي ښه زه فقط او فقط په آخر کې غواړم چې دا موضوع حل کړئ د دې 44 میلیونه ډالرو کیسه ملت ته روښانه کړئ چې دا 44 میلیون راغلی دی کوم ځای کې مصرف شوي دي لکه کوم ځای چې دا زموږ 3 ځوانانو دا بعضې کرکټ نور ملي لوبډلې نور لوبغاړي هم په همدې باندې موافقه نه دي خو مقصد مجبور دي خپل عزت ساتي چوپه کوي او دا جنګیالونه جعفر خان لیکلي چې جعفر یوازې دا لوبغاړي سره جنګیال نه و د نور سره هم و
او که دا زما خبره نه مانې جعفر خان ټول لیکنې تاسو ولولئ د دې 44 میلیون کیسه راوړئ په بل قدم کې ایمیلونه چې دا ځوانان تاسو ته کړي دي واستوي محکمې ته تجارتي محکمې چې فیصله پر وکړه او وروسته بیا د آی سی سی یو کس راځي چې کله هم دوی یو څوک محکمې ته هستي په هغه اساس باندې باید د آی سی سی یو غړی د دوی سره ووسي د آی سی سی غړی چې پکښې کې نه وسي هغه محکمه نه کېږي بس آی سی سی غړی راوغواړه د هند څخه راغواړي د هر ملک چې دوی را تعیني یو کس به د هند څخه راسي او دا محکمه به په ډیر عادلانه ډول باندې مخ ته ولاړ شي او وروسته به د ملت ته هم روښان شي چې کیسه څه وه او ته د هغه وروسته ته سوه چې دا یو کرکټر وشړې یا یې بند کړي د څو مودې دپاره او یا یې مکمله د ټول عمر دپاره ملت ته ووایي چې دومره خیانت یې کړی دی تا بدون محکمې ته دا کار وکړې ته خامخا مغرضانه کار دی خامخا خاینانه کار دی نو له نیکه مرغه دا باید ووایم چې ښه شوه چې دا معلومات ما ته ورسېدل بیا همدغه معلومات ما یوړه د کرکټ مبصرینو ته مې یوړه چې دلته په استرالیا کې ما سره شته کوم ځای کې زه کار کوم هلته هم شته نو خوشبختانه بیا هم وایم چې هغه د شخصي لیګو قانون هم ماته راکوي او د هر کرکټر او د هر کرکټ بورډ قانون هم ماته راکړلو که څه دا په انټرنیټ کې تاسو ته نه پیدا کېږي او دا خصوصي دي د هر داسې کرکټ بورډ سره دی خو ما تاسو پیدا کړي دي او زه تاسو ته په ټلګرام کې پرېږدم دغه ټول اسناد ولولئ او بیا به تاسو پوه شئ چې ستونزه چیرې ده ستونزه په فساد کې ده په سپینه درته وایم دا د نن ورځې ویډیو چې عاجله مې جوړ کړه هېڅ دا په پلان کې نه وه او همدا اوس یې ایډیټوم او تاسو ته یې اپلوډوم تر بیا هم په الله سپارم